درنو لیدونکو همدا اوس را سره د طالبانو د اسلامي امارات ویان ذبیح الله مجاهد را سره پر لیکه دی. هغه سره مرکه لرو، هیله ده چې د ټولګې تر پایه له موږ سره پاتې شئ. بله ښاغلی مجاهد زما غږ اورئ؟ مجاهد صاحب سلام پر تاسو، هیله ده چې ښه وخت به ولرئ. زما غږ تاسو درځي؟ ستاسو غږ زه په سمه نه اورم. بله ښاغلی مجاهد زما غږ اورئ؟ مجاهد صاحب که پیل له دې له وکړو چې که د بین الافغاني خبرو لپاره تر اوسه پورې تاسو څومره چمتووالی نیولی دی او کوم خنډونه پر مخ پراته دي چې دغه خبرې زندنۍ کړي دي او د خبرو کره نیټې او د وخت او د ځای په اړه کره معلومات راکړئ. علیکم السلام. بین الافغاني مذاکرات افغانان ورته منتظر دي او ټول هغه شرایط فراهم کړي چې موږ بین الافغاني مذاکرات ته رسوي او فقط دغه د زندانیانو د خلاصون پروسه تر اوسه ناتکمیله پاتې، دغه ته منتظر یو چې دغه پروسه زر بشپړه سي او زر موږ هغه مطلوبې نتیجې ته ورسېږو چې افغانان په خپل مابین کې سره کینی مذاکرات کوي، خبرې کوي او په مابعد د مسایلو باندې به پرېکړې کوي او دې ته فقط د زندانیانو د خلاصون پروسې ته منتظر یو. نو موږ په خپل اړخ کې بشپړه آمادګي لرو، تیاری لرو او دې ته انشاءالله نږدې یو چې ورسي. دقیقا د بندیانو د دواړو خواو ترمنځ د بندیانو تبادله او د بندیانو خلاصون یو جنجالي مسله وه چې کولی شي د بین الافغاني خبرو لپاره ور پرانیزي. په دې باندې به وروسته هم خبرې وکړو. د بین الافغاني خبرو پر وړاندې بیا هم د پاکستان رول مهم بلل کیږي چې افغان حکومت او پاکستان له پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره طالبانو ولیدل. طالبانو په قطر کې له ځانګړي استازي سره کتلي دي. هلته د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي سره طالب مشرانو په قطر کې لیدلي. هغوی سره تاسو په کومو موضوعاتو باندې خبرې کړي او د پاکستان رول د بین الافغاني مذاکراتو په پیل کې او بریالي کېدو کې څومره اغېزمن دی؟ ګوره یو شی خو ډېر واضح دی چې ځینې هیوادونه په دغه تسهیل برابرولو کې د مذاکراتو په شاوخوا کې د سفرونو په حد کې یا د نورو ځینو تسهیلاتو په اړه باندې مسؤلیت لري او اقلا مختلف هیوادونه باید اقلا دومره وکړي چې د دې پروسې نه حمایت وکړي څو موږ له دغه پروسه ښه په مخ بوځو او له جنجال سره مخ نه سي. خو کلیدي مسله د افغانانو پورې اړه لري چې کله د اشغال پای ته رسیږي، بهرني ځواکونه وځي او افغانان په خپل مابین کې یو تفاهم ته رسیږي، دلته موږ په دې باور لرو چې افغانان باید مستقلانه د خپلو ارزښتونو، د خپلو معیارونو او د افغانستان د خلکو د ملي او اولیا ګټو په نظر کې نیولو سره په خپل مابین کې پرېکړه وکړو. نور هیوادونه به د تسهیلاتو په حد کې حمایت هم کوي، ځینې هیوادونه د ډیپلوماټیک حمایتونه یې کړي دي او دا موږ ښه راغلاست ورته وایو. ټول هیوادونه په دې کې ځینې هیوادونه داسې د ناستو دپاره د کوربتوب ژمنه کړې ده، ځینو یې په بېلابېلو چارو کې کومک ژمنه کړې، ځینو یې د سفرونو په حد کې د تسهیلاتو برابرولو په مورد باندې د همکارۍ ژمنه کړې. ولې اساسي او کلیدي مسله د افغانانو ترمنځ ده. موږ په له خپلې خوا نه په دې باندې متحد یو، دې ته ژمن یو چې پروسه باید بشپړه افغاني وي، د بهرنیو هیوادونو که هر هیواد وي د هغو له مداخلې نه بشپړه مسؤله وي، د افغانانو ترمنځ د افهام او تفهیم په چوکاټ کې په مخ لاړه سي. یقینا چې د بین الافغاني خبرو لپاره د سیمې او د نړۍ زیاتو هیوادونو خوشبیني ښودلې ده، هڅې کوي، ځینو هیوادونو ژمنې کړي دي چې په دغه پروسې نه ملاتړ هم اعلان کړی دی او همکاري هم کوي. ځینې هیوادونه هم شته چې په پټه باندې د دغې پروسې د ناکامېدو لپاره هڅې کوي او مخالفت کې ورسره واقع دي.
خو پاکستان تل د سهولتونو دا ځل د سهولتونو ژمنه کړې ده او په تېرو 19 کلونو کې دوی د افغان سولې لپاره یا د افغانستان د جګړې د بس لپاره دوی تل له همکارۍ ژمنه کړې، خو هغه ډول چې باید دوی په خپلو ژمنو ودرېدلې وای نه دي درېدلي دي. اوس تازه پاکستان د سهولتونو ژمنه کړې ده. دغه ژمنه د بین الافغاني خبرو لپاره پر طالبانو څومره اغیزه ولري او له افغان حکومت سره به کړې ژمنې څومره عملي کړي؟ بیا هم تصریح کوم چې د اسلامي امارت په اړخ کې د بهرنیو هیوادونو اثرګذاري یا دلته یو تاثیر اچونه دا صدق نه لري. موږ په دې باندې متعهد یو متيقن یو چې تصامیم زموږ خپل لاس کې دي او افغانان باید ټول په بین الافغاني مذاکراتو یا د افغاني قضیې په اړوند تصمیم په خپل لاس کې ولري او اختیارات خپل وي، له هر نوع فشار نه خالي وي. فقط نړیوال هیوادونه او په دې کې د موږ همسایه هیوادونه اسلامي هیوادونه دوی بېلابېل مسؤلیتونه لري. هغه مسؤلیتونه دا دي چې دغه جریان چې افغانان سولې ته رسوي، افغانستان استقلال ته رسیږي او یو نظام چې هغه د ټولو افغانانو نه متشکل وي، اسلامي حکومت دلته منځته راځي، د دغو په وړاندې خنډونه ایجاد نه کړي، څوک موانع ایجاد نه کړي. او بې له شکه موږ ځینې کړۍ داسې وینو یا یې لرو چې هغه د دغه پروسې په وړاندې اوس هم خنډونه اچول غواړي. ځینې استخباراتي حلقات داسې خنډونه اچوي، د جنګ دوام غواړي، دلته د امریکایانو شتون طرفداري کوي. هغه د کابل ادارې په اړخ کې هم ځینې استخباراتي اشخاص ته په ځینو غربي هیوادونو کې هم داسې اشخاصو کړۍ شته، موږ مافیایي کړۍ یو خبیثه حلقه ورته ویلی سو چې هغوی د جنګ دوام دپاره بېلابېل تشویشونه اچوي، غلط راپورونه خپروي، غلط پیغامونه ورکوي له بېلابېل اړخونو نه. ولې بیا هم اسلامي امارت دې ته ژمن ده چې په لومړی کې د امریکایانو ځواکونه له افغانستانه بشپړ ووځي، د تعهداتو مطابق چې په دوحه کې شوي دي. وروسته له هغه نه بین الافغاني مذاکرات د افغانانو په مستقلانه فضا کې هغه پیل شي او په مخ لاړ شي. تفصیلاتي موضوع ته به بیرته هم راګرځو. خلکو سره یو ډول اندېښنې دي او شکونه دي چې د بین الافغاني خبرو په پیل کې او د دغه خبرو په لړ کې به د پاکستان رول هم زیات وي. تاسو څومره باورمند یاستئ، څومره ډاډه یاستئ چې پاکستان به په دغه خبرو کې په دغه پروسه کې به رول ونه لري او که وی لري په کومه کچه به وي، او څومره ډاډ ورکولی شي افغانانو ته چې د پاکستان به په دغه خبرو کې مداخله نه کوي او که مداخله هم کوي د افغانستان سولې د یقیني کولو لپاره به وي؟ ګورئ، ما د درېیم ځل دپاره تاسو ته په ځواب کې ویلي چې موږ په دې باور لرو چې د افغانستان قضیه د افغانانو په لاس کې وي او پریکړې او تصامیم د افغانانو لخوا ونیول شي. بهرني هیوادونه د ډیپلوماټیک عرصه کې همکاري ټول کولی شي او موږ د هغو هرکلی کوو چې څوک همکاري کوي او د افغانستان د سولې طرفدار وي، دلته خنډونه نه ایجادوي. ولې په عموم کې باید یادونه بیا هم وکړم چې افغانان په خپله مسؤلیت لري. اسلامي امارت ژمن ده چې په مستقلانه توګه باندې پروسې ته داخل سي او د افغانستان د ملي ګټو او اسلامي ارزښتونو معتقداتو په چوکاټ کې دننه هم پریکړې وسي، هم تصامیم ونیول سي. ځینې تخریبي حلقې موږ وینو ستا چې هغه د ځینو هیوادونو ښکېلتیا دلته غواړي، داسې په ابشاري کېږي د پاکستان په موجودیت یا د ځینو نورو هیوادونو په موجودیت یا طبعا هغو ته شکوې کېږي او هغه هڅه کېږي چې دلته قضیه کې داخل وساتل سي. دا په خپله د خبیثه حلقو هڅه ده او د دې ریښه بېرته د کابل په اداره کې دننه موجوده ده چې هغوی هڅه کوي د ځینو هیوادونو پښه دلته وساتي. موږ له خپلې خوا نه ژمنتیا کوو چې دلته باید مستقلانه افغانان پرېکړه وکړي. پاکستان زموږ یو همسایه هیواد دی، دغسې نور همسایه هیوادونه لرو، هغوی د افغانستان په سوله کې ټول ګټه لري، ټولو دپاره نفع ده چې دلته په سیمه کې باید امن وي، اطمینان وي او یو واحد مرکزي قوي نظام موجود وي، حکومت موجود وي، دې نه د څوک د خطر احساس نه کوي. نو د پاکستان په شمول ټول هیوادونه باید دلته مثبت رول ولري او داسې رول ولري چې هغه افغانانو باید تاثیرګذاره نه وي. مننه مجاهد صاحب. دې بحث ته بیرته راګرځو. خبرې په قطر کې پیلېږي او د قطر په دفتر کې ویل کېږي چې تغییرات راځي. دغه تغییرات په کومه کچه دي؟ داسې هم ویل کېږي چې 6 غړي به نوي کېږي. که دغه 7 کسان نوي کېږي په کومه کچه دي؟ نو یادونه باید وکول، خو تغییر تبدیل په کوم ارګان یا په کومه اداره کې راتګ دا کومه نوې خبره نه ده. په هر ارګان او په هر اداره کې د اسلامي امارت هم کله کله تغییرات پسې ضرورت ویني، با تجربه اشخاص راوړي او ښه اشخاص دا به وي. ولې اوس دپاره موږ د کوم تغییر شاهد نه یو. په دې مورد چې کوم شایعات خپرېږي هغه اساس نه لري، اگر چې د کوم د تشویش خبره نه ده، ولې واقعیت نه لري داسې خبرونه. موږ د کوم تغییر شاهدان نه یو. کوم ټیم چې موږ د مذاکراتو لپاره تعیین کړی هغه په خپل حال باندې ستا
او آمادګي لري او ان شاء الله په مذاکراتو د پیل لپاره به مننه. وارد دي مذاکراتو شي. لومړنۍ ناسته ښاغلی مجاهد ویلی شي چې کله پیلیږي او راپورونه همدا دي په لومړنۍ ناسته به په قطر کې وي. ویلی شي چې دغه به څرنګه وي او څرنګه پلان شوې ده لومړنۍ ناسته؟ کله چې موږ دغه د مذاکراتو د شرایط په پام کې ونیسو او شرایطو ته فراهم کړو د ناستې دپاره موږ مانع نه لرو. موږ له خپلې خوا نه هېڅ مانع نشته چې ناسته به چیرې څرنګه کېږي، خو مهمه خبره دا ده چې د مذاکراتو ته موږ ورسېږو، خنډونه ایجاد نه شي. تر اوسه پورې موانع موجود وو. د بندیانو قضیه ډېره وځنډېده. تر اوسه هم 4 میاشت ده چې د دوحې په هغه تړون لاسلیک شوی ده، ولې د موانعو د ایجاد له امله 4 میاشت کې موږ هدف ته نه رسېږو. نو اوس هم لا ځینې بندیان شته چې هغه تعداد تقریبا ډېر د نږدې 2000 کسان بندیان لا هم خلاصون پاتې ده. که دغه پروسه تکمیل شي، بشپړه شي، موږ مذاکرات ته رسېږو. جای مهم نه ده چې په هر ځای کې وي، موږ د جای او د خبرو د پیل لپاره هر ځای چې وي موږ مناسب وبولو، هغه ته تللی شو او خبرې کولی شو. ډېره مهمه خبره د مذاکراتو هغه وخت ته رسېدل دي چې باید شرایط فراهم شي، موانع لري. د لومړنۍ ناستې د پیل لپاره او د لومړنۍ ناستې د جوړښت لپاره د افغانستان حکومت د ملي مصالحې شورا سره هم په تماس کې یاستئ او که نه؟ او په دغه ناسته کې به امریکایان هم ګډون ولري که نه یوازې افغان حکومت سره به مخامخ ناسته وي؟ نو موږ د کابل ادارې سره خبرې نه کوو. دا چې موږ ډېر وارې تصریح کړی چې موږ د حکومت په عنوان له چا سره خبرې نه کوو، افغاني جهتونو سره خبرې کوو. افغان بېلابېل جهتونه یو ټیم لري، یو ساختار ځان ته جوړ کړی ده، موږ له هغو سره وارد خبرې کېږو. البته دغه هغه جهتونه دي چې دغه 19 کاله د امریکانو د اشغال په شاوخوا کې پاتې شوي دي، منازعه له هغو سره د جنجال پیښ شوی دی، جنګ راغلی، ستونزې لرو. دغه ستونزو حل لپاره د افغاني جهتونو ترمنځ مذاکرات کېږي او دې ته موږ بین الافغاني مذاکرات وایو. دلته چې هر چاته د اړیکو اړتیا شي، د اړتیا په اساس به د هغه جهتونو سره موږ اړیکه نیسو، څو تسهیلات فراهم کړي، څو کینو او څو بیا وروسته بعدي کې نتایج ورکړي. ویلی شئ چې کومو جهتونو سره تر اوسه پورې لیده کاته شوي دي یا تماس ورسره نیول شوی دی او تر اوسه پورې کومې او مطلوبې پایلې ته رسېدلي یاستئ د بین الافغاني خبرو د لومړنۍ ناستې لپاره؟ یادونه باید وکړو چې ډېره مهمه قضیه د بین افغاني ناستې په وړاندې چې خنډ د هغه د زندانیانو پروسه ده. دا ډېره وځنډېده او خسته کنه هم شو تقریبا. دا باید هر څه زر حل شي. هغه جهتونه چې په دې کې مسؤلیت لري، په لوی سر کې امریکایان مسؤلیت لري، ځکه په تعهداتو کې هغوی ژمنه کړې ده. او له هغې نه بعد داخلي جهتونه هم چې د زندانیان ورسره دي، هغوی هم مسؤلیت لري چې دغه قضیې نه د بهانو او د سد باب په حیث باندې استفاده ونه کړي، مانع قرار ورنه کړي. زر دغه پروسه پای ته ورسېږي چې ډېر وخت باید ونه نیسي او بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د مذاکراتو په جریان کې به بیا انشاءالله موږ پرمختګونه هم لرو، بیا تماسونو ته لار پرانېستل کېږي. مننه مجاهد صاحب. ډېر ترکیز د بندیانو په خلاصون. ډېره مننه. وروسته هم د بحث په لړ کې په زندانیانو او د دغه زندانیانو په خلاصون باندې خبرې کوو. اوس که راته ووایاست چې د کومو سیاسي جهتونو سره ستاسو خبرې شوي دي، په کومه کچه وې او پایلې څه وې، که راته روښانه یې کړئ. تر اوسه خو د کوم سیاسي جهت سره خبرې نه دي شوې. البته یو څه دي چې د افغانانو بېلابېلو اقشارو یا مشرانو، ځینو پوهانو، هغه چا چې دلته تجربې لري په سیاسي مسایلو کې، له هغو سره زموږ مشورې وخت په وخت دوام لري. له هغو سره په اړیکه کې یو او مشورې مو سره کړي دي او ځینې نظریات مو ځینې غوښتي دي. هغه کې ځینې ډیپلوماتان دي، مثلا د افغانستان یا رسمي خلک نه، ولې پخواني با تجربه خلک، د پوهنتون استادان پاتې شوي دي، ځینې داسې خیرخوا خلک چې د افغانستان په قضیه کې دلچسپي لري او افغانان د مسؤلیت لري. له هغو نه موږ مشورې وخت په وخت اخلو، په تماس کې یو، نظریات هم ورڅخه اخیستي دي چې کله مذاکرات شروع شي انشاءالله ښې نتیجې ته به ورسېږو. ډېره مننه کوم. مجاهد صاحب، ستاسو له لوري د جګړې په شدت باندې نیوکې دي. ښه به نه وه چې د قطر له هوکړې وروسته د جګړې په شدت کې کموالی راغلی وی او یا یو میاشت یا تر 15 ورځو پورې یا تر 2 میاشتو پورې اوربند اعلان شوی وي؟ نو د اوربند
وخت خو تر اوسه نه رسیدلی، هغه به هلته کېږي چې کله موږ توافقات ته رسېږو په مذاکراتو کې اعتماد فضا جوړېږي او دې ته وخت رسېږي چې موږ جنګ ته اړتیا نه وینو. او مخکې له دې چې د تړون لاسلیک شي د 2 ورځو دپاره موږ د اورکم یا د عملیاتو د کمښت ونه درلوده، هغه هم په ډېر بریالیتوب سره ترسره کړه. وروسته له هغه نه هم د حسن نیت په خاطر اسلامي امارت له خپل اړخه د عملیاتو حجم ټیټ ساتلی. کوشش کوو د تیر کال یا د نورو وختونو په نسبت باندې چې هلته به موږ دغه عملیات په دې وخت کې 100% درلودل، اوس هم 40% ټیټ ساتلی دی. 40% کې د عملیات لرو او د عملیاتو موارد هم هغه جوړونه دي چې کله د کابل ادارې عسکر عملیاتو ته راوځي، کله کله زموږ په وړاندې باندې نوې پوستې افرازي، سیمې نیسي او کله کله لوی تهاجمي عملیات کوي. موږ مجبوري کوو بیرته غبرګون او ریاکشن. مننه ښاغلی مجاهد، لکه څنګه چې تاسو په خبرو کې وویل عادي حالت کې موږ جنګ ټیټ ساتلی، لکه څنګه چې تاسو همیشه ټینګار کړی چې موږ د جګړې شدت کم کړی په همدغې موده کې، خو تېره اونۍ خونړۍ وبلل شوه او افغان حکومت هم راپور خپور کړ چې سلګونه کسانو ته ملکي افغانانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. په کور دننه او نیوکې او بهر نیوکې پر تاسو دي چې د جګړې شدت یې نه دی کم کړی بلکې جګړه لا پسې زیاته شوې. یو خو په دې مورد باندې د مهرباني وکړئ، زما غږ اورئ؟ بله ښاغلی مجاهد، زما غږ اورئ؟ زما غږ اورئ؟ غږ مې درځي. ښه پوښتنه مو واخیسته که بیا یې مطرح کړم. تاسو همیشه رسنیو سره په خپلو خبرو کې په دې ټینګار کړی چې د قطر له هوکړې وروسته د جګړې په شدت کې مو کموالی راوستی او 2 سلنه تاسو جګړه کمه کړې ده، خو افغان حکومت راپور خپور کړ چې تېره اونۍ خونړۍ وبلل شوه او په کور دننه او بهر نیوکې پر تاسو دي چې د قطر له هوکړې وروسته جګړه کې کموالی نه دی راغلی بلکې لا پسې زیاته شوې. یو خو دغه شمېرې دي چې خپرېږي او د جنګ ورته لمن وهل کېږي، دا جلا قضیه ده. یو واقعیتونه دي. تاسې د یو رسنۍ په توګه افغانان عموما د دې شاهدان چې په لوی ښارونو کې زموږ لوی عملیات بالکل نشته. تاسې به لیدلي وي موږ فدایي عملیات درېدلي دي، تاسې به لیدلي وي موږ ولسوالیو ته چېرې سقوط نه دی ورکړی، تاسې به لیدلي موږ په ښارونو باندې لویې حملې نه دي کړي. حال دا چې دا د جنګ موسم ده، په دې وخت کې موږ جنګ ټیټ ساتلی او دغه څه عملیات چې کېږي هغه ما مخکې مې یادونه وکړه چې موږ په دفاعي حالت کې یو. د دښمن مثلا دا اوس جوزجان کې اقچه کې دوی عملیات لري، موږ مقابله ورسره کوو. اوس په تګاب کې دوی عملیاتو د یوه هفته کېږي راوتلي دي، موږ مقابله کوو. په هلمند کې بېلابېلو وختونو کې دوی عملیات کوي. تاسو به راپورونه اورېدلي 2 ورځې مخکې دوی ویلي د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دوی کلي نیولي او سیمې نیولي، نوې پوستې اچي. دا پخپله د موږ سیمې لاندې کول دي. موږ ریاکشن لرو، دفاعي حالت لرو. نو طبیعي دغه د جنګ بهانې دي. او بل دغه راپورونه چې خپرېږي، راپورونه په دې غرض دي چې څو پورې وسي کولی دلته د فضا جنګي وساتل سي، امریکایانو ته هم تشویش ایجاد کړي، دغه د دوحې تړون هم یوه نوه صدمه ورته وارده کړي. دغه جنګ طلبه کړۍ موږ وینو. د کابل په اداره کې هم یوه حلقه شته، ما یادونه وکړه چې یوه خبیثه حلقه ده، کوشش کوي د جنګ دوام دپاره توکي برابر کړي، کله پروپاګند کوي، کله مجاهد، کله جګړهیز. لکه څنګه چې تاسو مخکې هم خبرو کې ویل چې مونږ یوازې د هغو بریدونو دفاع کړې چې په مونږ باندې بریدونه کېږي. تاسو اوس په دفاعي حالت کې یاستئ که نه؟ بلې، زه مطلق ویلی سم په ټولو هغه ساحو کې چې موږ واکمني ده یا د موږ ساحې دي، په هغه ځای کې موږ دفاع کوو. دښمن نوې پوستې افرازوي، موږ یې نه پرېږدو. دښمن د موږ په لارو باندې راځي، خپل اکمالات او قطارونه تېرول غواړي، موږ یې نه پرېږدو. کله کله داسې کېږي چې دښمن په لوی لاس لوی عملیات افراز شروع کوي او هغه لکه ما یادونه وکړه دا اوس اقچه کې دوی عملیات لري، دا اوس سلګونه ټانګونه قوا هلته لېږلې ده، موږ مقابله کوو سره مجبور یو. دا خپله دفاعي حالت ده چې موږ اختیار کړی. دغسې وضعیت که نور هم پسې روان وسي او د جګړې شدت ښیي، عامو افغانانو ته هم په دغه بریدونو کې مرګ ژوبله اوړي، فکر نه کوي چې د سولې بین الافغاني خبرې به نورې هم وځنډي او د همدا ډول به د زندانیانو د تبادلې او د زندانیانو د خوشي کولو پروسه هم لکه میاشت یا 20 ورځې مخکې چې په ټپه درېدلې وه بیا ودرئ؟ نو د دغه حالت مسؤل جهت باید وپېژنو چې دا څوک دي چې دغه جنګ غځول غواړي. دا جهت موږ افغانانو ته او تاسې ته د رسنیو په شکل او موږ ته دا مهم ده چې باید واضح کړو
ما یادونه وکړه که چیرې د دوحې تړون نه وروسته د جنګ طلبو کړیو لخوا د موانعو د ایجاد مسله نه وای مطرحه، اوس به موږ څلورمه میاشت کې داسې بین افغاني مذاکراتو به دوام کوو، ډېر پرمختګ به هم کړی. یعنې د 4 میاشتې چې بیرته د مذاکرات شاته به ولیدي، په یوازې بیرته جنګ پاتې شوی په میدان باندې، هغه څوک یې کوي چې د جنګ د دوام دپاره بهانې لټول غواړي او جنګ دپاره توکي آماده کول غواړي. اوس هم که جنګ څوک ونه غواړي، موږ ما یادونه وکړه چې په دفاعي حالت کې یو، موږ جنګ نه غواړو، د مذاکراتو نارې ویو، د مذاکراتو شعار ورکوو، د مذاکرات د پیل دپاره هر څه زر بار پیشنهادات لرو. اوس که څوک موانع ایجادي، کله د بندیانو د خلاصون په پروسه کې خنډونه ایجادي، کله نورې بهانې کوي، کله تبلیغات کوي، کله د خپلو استخباراتي حلقاتو په وسیله باندې پروپاګند کوي، دا په خپله د جنګ ورته پوکی ده چې جنګ دوامداره ساتل غواړي. نو که څوک جنګ دپاره د درېدو طرفدار وي، باید هر څه زر بین افغاني مذاکرات پیل سي، چې هلته موږ خپله جریان روان سي، جنګ دپاره د حل لار سنجول کېږي. مذاکرات کېږي د همدې دپاره چې جنګ دپاره د حل لاره پیدا کړو، چې جنګ ته ضرورت پیدا نه سي. نو خو هغه یوازینۍ لار ده، باید ټول هغو ته رجوع وکړو. بیرته راځو د زندانیانو چې یو جنجالي موضوع ده، او همدغې جنجالي موضوع د سولې خبرې هم زندنۍ کړي دي. افغان حکومت وایي چې 3814 تنه طالب زندانیان دوی له زندانونو خوشي کړي دي او 1183 زندانیان پاتې دي. اوس هم هغه یو شمېر زندانیان آیا شته دی چې د امریکا او اروپا په تور لیستونو کې وي؟ یادونه باید وکړو چې د زندانیانو پروسه د دوحې د تړون د منل شوو پرېکړو څخه یو پرېکړه ده. دا آغاز هم ده، که چیرې د زندانیانو پروسه کې څوک خنډونه اچي یا مانع ایجادي یا دغه اصل نه عملي کوي، معنی دا د وروسته په پرېکړه کې هم باور نشي کېدلی. د زندانیانو خلاصون د دې لپاره مطرح وسي، باید د اعتماد فضا لوړه سي او زندانیان معلوم اوس تعداد یې چې 15,000 زندانیان به د اسلامي امارت وي او په دغه په تناسب به اسلامي امارت هم خپل بندیان خلاصوي. او بل دا ده چې دغه پروسه باید په 10 ورځو کې تکمیل شوې وای. اوس دا ځنډول کېږي او ستونزې ورته ایجادېږي په دغه بهانه چې دا په تور لیست کې ده، دغه کس مجرم سو نن، یا دغه کس حق العبد لاندې راغی، یا دغه کس نه خلاصو دا خلاصو. دا په خپله د جنګ غوښتونکو کړیو کار ده. موږ بیا ټینګار کوو چې د لیست ورکړل شوی، فیصله شوې ده، بندیان که په هر صفت باندې موصوفه دي، د اسلامي امارت اړوند بندیان دي، جنګي بندیان دي، هغه په سیاسي قضیه کې نیول شوي، باید د پروسې د پرمخ بیولو لپاره خوشي شي. خو یو شمېر زندانیان شته چې د امریکا او اروپا په تور لیستونو کې دي. اروپا او امریکا سره تاسو د تور لیست هغه زندانیان چې دوی سره په تور لیست کې شامل دي، کوم نتیجې ته رسیدلي یاستئ که نه؟ دا غلطه خبره ده. دا داسې هر چا کړي چې په پولچاکي او په باګرام کې داسې زندانیان شته چې په تور لیست کې، دا غلطه ده. دا هغه څه دي، بیا هم زه ټینګار کوم چې د موانع د ایجاد په حیث باندې د ټکي نه استفاده کوي. که هر څوک یې کوي، که د یو ملک، که د اروپا په خوله باندې څوک دا خبره کوي، که د یو اخبار په خوله یې کوي، که مخامخ په مجلس کې کوي، دغه موانع ایجادول دي. په تور لیست مسله هېڅوک هم په تور لیست کې نشته. دغه لیست یې ورکړل شوی د امریکایانو لخوا، توافق پرې شوی. نو څرنګه تور لیست کې دا خلک پاتې کېدلی شي؟ توافق شوی چې په 10 شپو کې به دا خلاصېږي. امریکایي جهاد په دې باندې لاسلیک کړی ده، توافق او ژمنتیا دواړه لري. نو څرنګه به تور لیست کې څوک پاتې شي؟ او دا خبرې یا د موانعو د ایجاد لپاره ځینې کړۍ کوي. موږ هغو ته وایو چې دا د جنګ د دوام مسؤلین دغه کړی دي، چې دغسې بهانې لټوي او نه غواړي چې بندیانو پروسه هر څه زر حل شي او لانجمنه کوي. ښاغلی مجاهد، آیا تاسې منئ چې یو شمېر زندانیان مو چې د افغانستان له بندخونو آزاد شوي دي جګړې ته نه دي تللي؟ بالکل په صراحت سره باید ووایو چې دغه بندیان له ډېر اوږدو بندونو نه خلاصېږي. له روحي پلوه هم دې ته آماده نه دي چې دوی جګړې ته لاړ شي. له نظامي پلوه موږ په بشري ځواک کې هم اړتیا نه ورته لرو چې دې نظامي لیکو ته بوځو، ځکه موږ دا اوس ډېر مجاهدین لرو، د هغو تجهیز او تمویل لا نشو کولی. یعنې دومره خلک موږ سره په آماده دي، په جهاد کې اخته دي، په بوخت دي. ضرورت نه لرو چې بندیان بیچارګان چې 10 کاله 12 کاله په زندان کې تېر کړی، د هغو تعلیمي بهیر صدمه لیدلې، د هغو فکري او ذهني حالت نورمال نه ده، صحت یې جوړ نه ده، هغه بېرته جنګ ته موږ غواړو. نو هېڅوک هم جنګ ته نه ځي او نه تللي دي. دغسې خبرې کول هم واقعیت نه دی. له وړاندې له دواړو خواو نیوکې دي چې
ځینې کړۍ ځینې هیوادونه ځینې استخباراتي سازمانونه د افغانستان د سولې د پروسې پر وړاندې خنډ دي. دوی د دغې پروسې د ناکامولو لپاره هڅې کوي، بریدونه کوي، ځینې هدفي وژنې کوي تر څو وضعیت ګونګ کړي، وضعیت ناامنه کړي او نیوکې زیاتې کړي. ویلی شي چې کورنۍ او بهرنۍ کړۍ شته دی چې د سولې مخالفت کوي او که راته ښکاره ووایي چې دغه کړۍ څوک دي؟ بله، دا یو مثلث کار کوي. ما مخکې مې یادونه وکړه، یو خبیثه مثلث کار کوي د جنګ د دوام دپاره. هغه څوک دي چې دغه جنګ پیل شوی ده، د هغو ګټې او تجارت هم ورسره پیل شوی. اوس که جنګ پای ته رسېږي، د امریکایانو قوت دلته پای ته رسېږي او اشغال پای ته رسېږي، د هغو هغه اقتصادي منابع هم ورسره وچېږي. هغه کړۍ جنګ غواړي. هغه کړۍ یو ټیټ تعداد یې په امریکا کې موجود ده، په امریکایانو کې پخپله موجود دي. دوی شاید یا نظامیان وي یا داسې خلک چې په رسنیو باندې نفوذ لري، یا ځینې وکیلان. او په ځینو نورو اروپایي هیوادونو یا په ځینو نورو هیوادونو کې هم اشخاص موجود دي، داسې اشخاص چې د جنګ د دوام دپاره وخت په وخت نظریات ورکوي، وخت په وخت غلط راپورونه خپروي، پروپاګند کوي، ناسم ادعاګانې او تهمتونه لګوي. دغه کړۍ دي. او یو د کابل په اداره کې، د کابل په اداره کې دننه نه د کابل ادارې ملي امنیت اوسني کارمندان او پخواني چارواکي دوی په مشترکه توګه چې د اشغال په لمنه کې رشد کړی، دوی هم هماهنګ دي سره. دوی دغه دوه د باندنیو کړیو سره هماهنګ دي او په یو ډول باندې دا پروسه تخریبول غواړي. کله دلته پروپاګند کوي، کله دلته د القاعدې د موجودیت خبره کوي، کله دلته اتهامات پورې کوي چې ګنې طالبان تعهدات ته متحد نه دي، کله د شلو ډلو خبره کوي په اسلامي امارت کې، کله د بې اتفاقیو خبرې راپورته کوي. دغسې خبرې کول په خپله ځینې په انګلیسي ژبه باندې، ځینې په پښتو او فارسي ژبه باندې دغسې پروپاګند غواړي د فضا غیر نورماله کړي او بې اعتمادۍ منځته راولي، دغه د دوحې تړون ته هم صدمه واړوي. او عین حال کې د اشغال دوام باید وي او دغه بهرني ځواکونه هم باید پاتې شي. کله چې د افرادو هر کوم داسې چا طرفدار دی چې د بهرنیو ځواکونو شتون غواړي، د همدې دپاره یې ټوله پروسه د خنډ سره مخ کړې او پرمختګ ته اجازه نه ورکړي چې افغانان پرمختګ وکړي. مننه. کله چې د افرادو مسله یادوو چې په دغه بریدونو کې افراد هم یا وړې ډلې شامل دي او دغه بریدونه ترسره کوي د ځینو اهدافو لپاره یا د ځینو استخباراتي سازمانونو لپاره یا د سیمې هیوادونو د ګټو د خوندي کولو لپاره، آیا تاسو فکر کولی شئ چې په دغومره لوړه کچه باندې بریدونو سازماندهي او بیا ترسره کول دا د افرادو کار وسي تر څو د دوی تر شا هیوادونه او یا لوی جنګي ډلې یا استخباراتي سازمانونه نه وي ولاړ؟ ما وویلې چې دا هیوادونه فکر نه کوم، ځکه ټول هیوادونه اوس په دې نتیجې ته رسېدلي چې په افغانستان کې سوله او د اشغال پای ته رسېدل د ټولو په ګټه دي. هم سیمه ییز هیوادونه دې باندې متحقین دي، هم لرې او نږدې هیوادونه ټول دا غواړي چې دلته په افغانستان کې امریکایي موجودیت هم نه وي او دلته امن او سوله هم ټینګه شي. د هیوادونو خبره نه کوم، ولې هغه مافیایي کړۍ چې په جنګ کې تجارت روان ده، هغه ځینې نظامي خلک دي، ځینې د نظامي فابریکو د تولیداتو خلک دي، ځینې دلته په افغانستان کې هغه خلک دي چې د امریکایي اشغال سره په څنګ څنګ کې دوی رشد کړی او پیسې پیدا کړي، تجارت پیدا کړی او مافیایي جریاناتو کې دخیل. دا خلک دغه عملیاتو نه حمایت کوي، ځینې کړیو نه استفاده کوي. حتی موږ ویډیوګانې خپرې کړې چې د داعش موجودیت هم استفاده کوي دلته د پروسې د تخریب لپاره. نو دا بریدونه په لوړه کچه هم نه دي چې موږ معرفي کړو. یو ځي او د مسجد امام باندې برید کوي، هغه شهید کوي. دا ډېره وړوکې خبره ده، یو څوک لاسي ماین کېږي، په خپله شواهد موجود چې یو غټ ارګان ځي هلته د تلاشي په بهانه باندې ماین جای په جای کوي، سبا چاودنه کوي. دغسې یو ځینې عملیات هم کوي، په ځینو ځایو کې تخریبي حملې کوي په خلکو باندې. دا ډېر بزدلانه او کمزورې حملې دي، ولې هغه شایع زیاته سي، اوازه یې زیاته سي، کوشش کوي فضا غیر نورمال و. خو یو شمیر افغان حکومت یو شمیر هغه بریدګر چې نیولي دوی په خپلو اعترافونو کې منلې ده چې دوی وسلوالو طالبانو پورې اړه لري. په دې وروستیو کې په کابل کې یو شمیر دیني عالمان په نښه شو، څارنوالانو باندې هم بریدونه چې هیچا مسؤلیت نه دی اخیستی. خو له دې وړاندې یو شمیر بریدګر چې افغان حکومت لخوا نیول شوي دوی په خپلو اعترافونو کې منلې ده چې د طالبانو پورې اړوند وو. دغه ادعاوې ناسمې دي، غلطې دي. که داسې څه وي، موږ ویډیو خپره کړه، هغه یو جرمي حلقه مو ونیوله چې 2 نفره د داعش پورې اړوند، 2 نفره هم د کابل ادارې د امنیت ملي پورې اړوند.
هغو د علماو د وحید مجده شهادت باندې او د ځینو علماو په عملاتو کې په لاس لرلو باندې اعتراف وکړ. دغسې ځینې نور کسان هم یو څوک شته په کابل کې دي د وسلوال دي، غیر مسؤل وسلوال چې له هغو نه غوښتنه شوې چې یو نفر وزنی 25 لکه افغانۍ واخلي. دا به هم تاسې په دغه رسنیو په آزادو رسنیو کې دا خبرې لیدلې وي او داسې هېڅ دلیل نشته چې داسې کسان دې ونیول چې بیا د اسلامي امارت پر ځان مربوط. یو شمېر سرچینې وایي چې جنګ معلومه ده او د جنګ دوام موږ نه غواړو، موږ د اشغال پای ته رسېدلو تعهدات او وفاداري غواړو. یو شمېر سرچینې وایي چې القاعده ډله غواړي یا هدف لري چې پر غزني باندې برید وکړي او د غزني ښار ونیسي. په دې اړه تاسو معلومات لرئ؟ معلومات در رسېدلي معلومات مو څه دي؟ و دغه سرچینې نه دي، دا د امنیت ملي پخواني او اوسني ګډ یو مشترک پلان ده چې تشویشونه ایجاد کړي. اول خو القاعدې په نامه څوک په افغانستان کې شتون نه لري. دلته 20 کاله جنګ تیر سو، القاعدې مجاهدین چې وو هغه د نورو هیوادونو راغلي وو، په فزیکي لحاظ هم د افغانانو سره تفاوت لري، ژبه هم تفاوت لري، فرهنګ هم تفاوت لري. دلته د اوسېدا دپاره ډېره سخته اوس دومره لوی او پراخ استخباراتي حضور چې 19 کاله د غربي هیوادونو دلته وو، بیا د القاعدې غړي دلته باقي پاتې سي، دا هېڅ امکان هم نه لري. بیا په عربي هیوادونو کې داسې تحولات راغلل چې د هغو خپل مجاهدین خپلو هیوادو ته لاړل، اوس څوک نه دي راغلي، نه دلته ضرورت ورته شته او نه دلته لیدل سوي دي. دغه تبلیغات چې څوک کوي پخپله دغه خلک دي چې دغسې یو تور تصویر جوړول غواړي او یو نوع جنګي فضا ایجادول غواړي. بیا حتی تر دې پورې دوی دغه کمزوري خلک دي چې ډېرو غیر معقولو دلایلو نه استفاده کوي چې په غزني باندې برید د القاعدې پورې وتړي. په غزني باندې که موږ عملیات کول وغواړو، موږ خپله د غزني ښار په 1 کیلومتر کې زموږ مجاهدینو کمربند موجود ده، پرېمانه مجاهدین لرو، لکه ابل کالم چې ونیو بیا یې نیولی سو. ضرورت څه ده چې موږ القاعدې غوندې څوک ته دعوت ورکړو راسئ یا له کوم ځینې اکمالات وکړو راسئ. افغانان په خپله موجود دي، وسله په لاس کې لرو. دا ډېر ضعیفه قول دی چې څوک یې کوي، ضعیفه ادعا ده. ستاسو په وینا که القاعده ډله په افغانستان کې نشته یا فعالیت نه لري او یا په دومره کچه نه ده چې یو ښار د سقوط کړي، د داعش هسته اوس په افغانستان کې شته؟ اول خو د القاعدې مجاهدین زه بالکلیه ردوم چې په افغانستان کې دي موجود وي، ځکه ما یادونه مخکې وکړه چې هغوی دلته د دومره پراخو استخباراتي حضور او څار او تعقیب سره ممکن نه ده چې هغوی دلته پاتې سي اوس، او په خپلو هیوادونو کې هم زمینه ورته مساعده سوه. یو وخت خو دلته مجبور وو چې راغلي وو د تېر جهاد په وخت، اوس په خپلو هیوادونو کې زمینه لري. دوم د داعش موجودیت، د داعش فزیکي موجودیت په هغو ټولو ساحو کې موږ ختم کړی دی چې زموږ په ولکه کې دي. ننګرهار کې او کونړ کې آخري هستې 13 کال موږ ختمې کړې او د تېر ژمی کونړ هم په کلي ډول د دوی له فزیکي شتون نه تصفیه سو. په ټول هېواد کې یو ځای هم یو مرکز، یوه پوسته، یو قرارګاه د داعش په نامه موږ نه لرو. متاسفانه چې د داعش ځینې غړي چې هغه وخت د تسلیمیانو په نامه باندې کابل ادارې ته پناه وروړي، هغه د امنیت ملي په میمنخانو کې ناست دي، د کابل په ښار کې عملیې کوي، په جلال آباد کې عملیاتو پلان جوړي، طراحي کوي او بیا عملي کوي. نو اوس په خپله امریکایان او د کابل اداره په خپله ګډ دغه ټکي ته ځواب. اوس د افغانستان په کومه سیمه کې داعش شته چې طالبان دې ورسره په جګړه بوخت وي؟ زما غږ مو اوس داعش د افغانستان په کومه داسې سیمه کې شته فعالیت لري، وسلوال فعالیتونه کوي چې طالبان دې ورسره په جګړه بوخت وي؟ نه، ما یادونه وکړه چې هېڅ چېرې هم د داعش فزیکي شتون نشته، نه کومه قرارګاه موجوده ده چې موږ جنګ ورسره وکړو، نه دوی شتون موږ پرېښی دی، یعنې موږ د دوی بیخ کلی په افغانستان کې. متاسفانه چې په ښاریاتو کې شته، بلې په ښاریاتو کې د امنیت ملي د کابل ادارې د امنیت ملي په میمنخانو کې دی اوس هم شته، د هغې نه طرحې کوي، د هغې نه پلان جوړوي، په مشترک توګه باندې هغسې حملې کوي، لکه علما یې شهیدان کړل، لکه په روغتون باندې چې برید وکړه، لکه په جنازه کې چې چاودنې وکړي، دوی لپاره پلان او طرحې روان دي. ښاغلی مجاهد، بیرته راځو د سولې خبرو ته. د سولې د خبرو د پیل لپاره د طالبانو غټ او لومړني شرایط څه دي؟ بهتره دا ده چې پیل وسي د مذاکراتو، دغه د زندانیانو پروسه په خیر تکمیل سي او دې ته خنډاندازي ونه سي او مذاکرات پیل سي. وروسته چې مذاکرات پیلېږي، دواړه اړخونه ټیمونه لرو، هغه ټیمونه به په خپل مابین کې ممکن شرایط ونه لري، ځکه مخکني شرایط کې ښودل هغه ښه نه دي. په عموم کې د اسلامي امارت لخوا نه مخکې ویل سوي هغه دا ده چې په صراحت سره ویل سوي چې موږ د افغاني جهتونو سره د افغاني جهتونو په عنوان کې نو خبرې کوو، څوک دې ته بو نه ځي چې دا د
کابل له ادارې سره خبرې دي، ځکه د حکومت په نامه موږ څوک پیژنو نه، د افغاني جهاتونو سره موږ کینو، خبرې کوو، مسایلو دپاره د حل لار لټوو، او د نن بیا شرایط نه وي، او کوشش دا وشي چې هغه مسایل را مطرح سي، رامنځته سي، توافقات پرې باندې اسانه دي، وروسته ورو ورو هغه مسایلو ته موږ حل لارې پیدا کړو چې هغلته طبعا موږ ته سخت ښکاري یا اسانه نه وي پرېکړې، هغو ته ورو ورو ورسېږو. نو زه وایم چې بین افغاني مذاکرات پیل سي، ټول افغانانو تجربه اخیستې، د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره حکومت سرې کرښې لري او ټاکلي دي. طالبان هم د خبرو د پرمختګ لپاره سرې کرښې لري؟ موږ په دې باور نه لرو چې څوک د شنې کرښې ولري. یو شی چې ډېر مهم دی او د ټولو افغانانو لپاره یو اصل ده، هغه دا ده چې اسلامي ارزښت او اسلامي نظام، په اسلامي نظام باندې توافق، دا د ټولو عمده غوښتنه ده. وروسته له دې چې اشغال پای ته رسېږي، د اسلامي نظام جوړېدل زموږ هیله ده او دا د ټولو افغانانو هیله ده. په دې باندې به کینو، خبرې به څرنګه جوړوي. په دې وروستیو کې د موقت حکومت لپاره خبرې روانې دي، بحثونه روان دي، غوښتنې هم کېږي. هغه څه چې افغان حکومت په هیڅ صورت نه مني، تاسې هم د موقت حکومت غوښتنه لرئ که د موقت حکومت طرحه موږ هم نه ده وړاندې کړې. د دې طرحه موږ پلوي نه یو، موږ د یو مرکزي واحد نظام او اسلامي نظام پلوي یو چې هغه بیا تغییر و تبدیل نه کوي او مستحکم وي او ثابت وي. د بین الافغاني خبرو د پیل سره د اوربند پلان لرئ؟ طبعا چې هلته کله موږ مذاکرات ته ځو، نتیجو ته رسېږو، دا ضروري دی چې باید د جنګ په پای باندې خبرې وشي، هلته به بحث به کېږي، او که نتایجو ته ورسېږو بلکل ممکن جنګ ودرېږي. د امریکایي ځواکونو د وتلو موضوع یو ګرم بحث دی. هغه تعهدات چې شوي دي، څومره ژمنتیا موجوده ده او څه به ورسره کېږي؟ تعهدات خو ډېر مهم دي دواړو اړخونو ته. امریکایان هم تعهدات لري او موږ یې هم لرو. موږ له خپل اړخه اطمینان ورکوو چې تعهدات ته به ټینګ وفادار یو. دا اسلام هم موږ ته امر کوي. افغانان د خپل عادت له مخې نه په تعهداتو کې ټینګ خلک دي، او بیا اسلامي امارت هم داسې پاڅه اوس په هېڅ ځای کې هم له خپل تعهد یې مات کړی نه ده په اصطلاح. او مقابل جهات هم په ټینګار سره غوښتي دي چې باید خپلو تعهداتو او ژمنتیاو ته ټینګ پابنده واوسېږي او د افغانستان اشغال ته د پای ټکه کېږي او ځواکونه وباسي. افغانان خپل اختیار او خپل برخلیک ټاکلو ته پخپله پرېږدي. امید لرو چې دوی هم دې نتیجې ته رسېدلي وي او دغسې پایلو ته ورسېږو، ځکه جنګ اوس د دوی په دوام، د جنګ دوام د دوی په ګټه نه ده، او دوی هم د بېلابېلو اړخونو نه ډېر د دې مقتضي دي چې باید دا جنګ پای ته ورسېږي. طالبان له ایران او روسیې سره څرنګه اړیکې لري؟ ویل کېږي چې په دې وروستیو کلونو کې په طالبانو باندې یوه نیوکه هم دا ده چې ایران او روسیې سره یې اړیکې پراخې ساتلي او د افغانستان جګړه ورسره ګرمه شوې ده. که وضاحت ورکوي چې روسیې او ایران سره د طالبانو اړیکې په کومه کچه دي او څه ډول دي؟ بلې، اسلامي امارت له ټولو هیوادونو سره، نه ایران او روسیې سره نه، له ډېرو هیوادونو سره اړیکې لري، او دا اړیکې صرف ډیپلوماتیکې اړیکې دي او په ډیپلوماتیکه ساحه کې دي. موږ هېڅ چا سره هم داسې اړیکې نه لرو چې د جنګ دوام دپاره وي او یا د جنګ وسیله سي. ایران اسلامي جمهوریت زموږ همسایه هیواد ده، موږ اړیکې ورسره ضرور بولو، د دې هیواد د آینده دپاره مهمې دي. دغسې زموږ نور همسایه هیوادونه چې نږدې ولري پراته دي راسره، او سیمه ییز هیوادونه هم لوی هیوادونه، د هغو سره تعاملاتو ته، آینده تجارت ته، آینده ډیپلوماتیک اړیکې ساتل دا د افغانانو په خیر ده او د افغانانو پکې ښېګڼه ده، او د تجارتي ملحوظاتو له لحاظه، اقتصادي پلوه، د سیاسي پلوه، د سولې خبرو کې ورسره په جریان کې یاست. د هغوی عمده غوښتنه د افغانستان د سولې په خبرو کې څه ده، او د امریکا له وتلو وروسته او یا د همدغې جریان کې چې له امریکا سره تاسو خبرې وکړې او هوکړه مو ورسره لاسلیک کړه، اوس د افغان حکومت سره د مخامخ خبرو لپاره دواړه لوري په چمتووالي بوخت دي. د سیمې هیوادونو غوښتنه د سولې په خبرو کې څه ده؟ زموږ اړیکې بیا هم یادونه کوم چې په ډیپلوماتیکه ساحه کې دي، د هغو تعامل هم له موږ سره ډیپلوماتیک ده. داسې یو غوښتنه له موږ نه هغو هیوادونو نه کړې، نه یې کولی شي چې هغه د ډیپلوماتیک ساحې نه د باندې وي، خدای نخواسته، او موږ پېژني، ځکه د موږ دغه استقلال طلبانه دریځ او د استقلال لپاره دومره لویه قرباني، دا په خپله ټول نړۍ ته دا درس ورکړي چې موږ هغه خلک نه یو چې څوک موږ ته د غیر ډیپلوماتیکې زاویې نه وګوري او یا د موږ له لارې نه خپل موخو ته ځان رسولو ته هڅې وکړي. نو د ټولو هیوادونو
خیر په دې کې د په افغانستان کې سوله راځي. اوس ظاهرا موږ وینو دا ټول هیوادونه د دې پلوي دي چې په افغانستان کې اشغال پای ته ورسیږي، امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووځي. دا د افغانانو غوښتنه هم ده، د سیمې د هیوادو غوښتنه هم ده. دلته یو اجماع موږ لرو. دوهم، ټول غواړي چې په افغانستان کې امن راسي، امنیت ټینګ سي. او د طالبانو په منځ کې ښاغلی مجاهد، زما غږ تاسو اورئ؟ د طالبانو په منځ کې د اختلاف خبرې کیږي. په ځانګړي ډول که ووایو چې د هلمندي طالبانو د بغاوت خبره ده، دغه تاسو سره څومره په همغږي دي د هلمند طالبان؟ دا خبرې هسې پروپاګاندا، موږ خو داسې هېڅ شی، هېڅ یو بغاوت یا هېڅ اختلاف نه وینو، نه شته. په دا 19 کاله په سختو شرایطو کې چې موږ اختلاف ونه لیده نه و، او الحمدلله یو واحد دریځ و، یوه قومنده و، یو خبره وه. د دې سبب انشاءالله یوه قومنده و، یوه خبره وي. موږ په خپل مابین کې کوم داسې ستونزه نه لرو یا نه وینو چې د اختلاف موضوع وي. دغه افواهات هم د ځینو هغو کړیو له خوا نه خپرېږي چې هغه د جنګ دوام دپاره تشویشونه ایجادول غواړي. غواړم یوه وروستۍ پوښتنه مطرح کړم. دا تشویشونه خلکو سره شته دي او پیدا شوي دي په دغه جریان کې چې طالب وسلوال به له نورو جنګي ډلو سره په افغانستان کې لاس یو کړي او هغوی به طالبانو سره یو ځای شي. د دغې موضوع په اړه ستاسې ډاډګیرنه څه ده او که خلکو ته لږ وضاحت ورکوئ چې څومره باور شته چې نورې وسلوالې ډلې طالبانو سره نه دي یو ځای شوي یا اړیکې نه لري او که اړیکې وي په هغه کچه نه دي چې د افغانانو د اندېښنې وړ دي؟ موږ په افغانستان کې دوه جهته پېژنو اوس دپاره. اسلامي امارت داسې یو نظامي قوت ته دلته مطرح پاتې شوی ده. زموږ په مقابل کې هغه جنګي ماشین چې د امریکایانو سره په کومک کې اخته و. له دې نه ماسې و نورې ډلې موږ نه وینو، نه یې لیدلې دي، نه یې پېژنو. البته داعش هم خو هغه د موږ وویل چې فزیکي شتون هم ختم کړی، نور نشته. پاتې سوی له دې نه ماسې و نورې ډلې چې که چېرې اسلامي امارت او د افغانانو سره په هماهنګۍ کې یو نظام ته رسېږو، یو اسلامي حاکمیت جوړېږي چې مقتدر نظام وي، موږ ټولو خلکو ته اطمینان ورکوو چې په ټول افغانستان کې به بېمثاله امن وي. دلته به هېڅوک هم د خپل سرې فعالیت اجازه نه لري. هېڅ ټوپکوال یا هېڅ ډله یا هېڅ شریر عنصر ته به اجازه نه ورکول کېږي چې د افغانستان امنیت ته صدمه واړوي، د افغانستان وحدت ته صدمه واړوي. دلته د جنګ لپاره بهانې جوړې له سولې وروسته دا باور شته چې له سولې وروسته به په افغانستان کې جنګ ختمیږي؟ که ختمیږي ستاسو په موجودیت کې چې دا اوس هم تاسو په افغانستان کې فعال حضور لرئ او استخباراتي معلومات هم له ځینو جنګي ډلو او د دوی د بریدونو لرئ، په همدغې جریان کې هم ځینې وسلوال ترهګریز بریدونه کېږي یا هدفي وژنې کېږي، یا په ننګرهار کې ویلی شو چې په جنازې باندې برید وشو، سلګونه کسان دب کې مرګ ژوبله واوښته. همدارنګه په کابل کې 2 خونړي بریدونه وشو. څه ډول ډاډ ورکولی شي چې له سولې وروسته په افغانستان کې جنګ نه وي؟ که اسلامي امارت ته ساحې ته راسي، د دغو ټولو شومو پدیدو مخنیوی ډېر اسانه ده. دا اوس مخنیوی نه کېږي، هلته اهلیت نشته یو، او یا د دې شریر هستو دپاره له شاه حمایت موجود ده. ما مخکې یادونه وکړه چې دا حملې په خپل سر نه دي سوي. د کابل کې ځینې ډلې شته چې دغه داعشیان یې هلته ساتلي دي، په هغو باندې دا بریدونه کوي او بیا مسؤلیت اخلي په اسلامي امارت یا چې کله کله. مننه کوم ښاغلی مجاهد. کور مو آباد. درنو لیدونکو، طالب بیان ذبیح الله مجاهد را سره پر لیک او چې خبرې را سره وکړئ.